السلام علیکم everyone. Welcome to محمد عامر official James تاسو ورور تاسو منټور محمد عامر جی سټوډنټس په نن لیکچر کې به مونږه خبره کوو چې structure variable ان ار ای صحیح ده. structure variable is ان ار ای صحیح ده. structure variable is ان ار ای مطلب د structure چې کوم variable د structure د لپاره چې کوم په main function کې کوم variable لکه دا زموږ سره structure د امیر صحیح ده. په امیر structure کې د نظم سره د structure of body کې زموږ سره 3 structure members دي چې زموږ سره character type زموږ سره name دی marks دی او id دی. صحیح د student name دی د غي marks دی د غي id دی. اوس چې کله زه غواړم چې د structure چې د کوم members دي دا ریز اکسس کوم په main function کې د لپاره موږ سمپل خبره کلیو چې موږ سمپل structure name ولیکو لکه امیر زما سره structure دی د مخ کې struct کې ولګیدل مطلب دا چې امیر سره د امیر یو structure دی. نو د structure چې کله مونږه د هغه ممبرز اکسس کوو په مین فنکشن کې د هغې لپاره به سمپل مونږ څه وکړو یو ویریبل داسې سمپل ډیفاین کړو د دې ویریبل په ترو باندې ما څه وکړل تر سټرکچر د ممبرز بیا ما څه کول ته مې ډیټا اساین کولی شو ډیټا مې څه شو کولی شو ډیټا ډیلیټ کولی هم شم او ډیټا چې زه څه کولی شم هغه زه پرنټ کولی هم شم لکه مطلب ټول چې څومره بیا چې زموږ سره کوم پروسیجر دی یا چې کوم په دې باندې کوم اپریشن دی هغه مونږ پرفارم کولی شو د چا په ترو ته دې جې ویریبل په ترو باندې کې د جې ویریبل مونږ ته دا اجازه راکړو چې اوس مونږ څه کولی شو د امیر سټرکچر چې دنه کوم ممبرز دي یا کوم ویریبلز دي هغه موږ اکسس کولای شو. صحیح ده. نو نن لیکچر کې موږ دا خبره کوو چې دا کوم ویریبل موږ ته ډیکلیئر کو د دې امیر سټرکچر لپاره دا ویریبل موږ سو کو دا موږ از اره والو دا کله سپوز دا امیر دی دا لیټ سپوز به والم یو اره اپ فور. صحیح ده. نو دا مسو کو دا ویریبل مال ډیکلیئر کو سټرکچر دا سټرکچر ویریبل دی خو دا مسو کو از ان اره. نو سټرکچر ویریبل از ان اره مطلب دا شو چې سټرکچر دا کوم ویریبل دا موږ سو کو از ان اره ډیکلیئر کو. اوکې شو. اوس راځو چې دا مطلب موږ ډیکلیئر خو کو نو مطلب خدا شو دا اجازه مو سره شو دا اجازه مو سره یو اره شو کنه ته دی اره کې زموږ سره 4 الیمنټس دي نو ګوره اوس موږ سره تدې کې زموږ سره یو 0 انډیکس ته صحیح ده بل 1 دی دا 0 انډیکس پکې راغی هم 4 الیمنټس انډیکس 1 به انډیکس 2 دا انډیکس 3 4 انډیکس به کنه نو دا 4 انډیکس 0 1 2 3 زموږ سره شو دا زموږ سره د جې انډیکس شو مطلب په جې زموږ سره 4 الیمنټس دي نو 0 2 3 دې شو انډیکس نمبر شو. اوس په هر انډیکس باندې لکه په 0 لکه چې اول جې اپ 0 کال کما نو جې اپ 0 مطلب څه په جې ویریبل کې 0 انډیکس د دې لکه مطلب زلته ولي کوم جې اپ آی صحیح ده کله زه جې اپ آی ولي کوم نو مطلب دا چې کله زه په لوپ کې کوم لوپ زما سره د 0 نو سټارټیک آی ایکوالز ټو 0 نو چې کله دا 0 نو سټارټیک نو مطلب په دې کیس کې بیا چې جې اپ 0 نو جې اپ 0 نو دا به زموږ سره اول په جې اپ 0 بسو کې د دې جې اپ 0 ویریبل په ترو باندې په دې اره په د انډیکس په ترو باندې زموږ سره د سټرکچر د ممبرز کال شي بیا به زموږ سره چې کله دا جې اپ 1 شي بیا به دا کال شي او چې کله دا جې اپ 2 شي بیا به کال شي مطلب پور ټایم زوست دی ویریبل په ترو باندې کولای شم دا ممبرز ځان نظر په هر انډیکس باندې دا اکسس کولای شم. صحیح ده. کچره دا جې اپ 100 والا نو 100 ټایمز چک کولای شم ته دی لکه مطلب انډیکس 0 نو وال د انډیکس سره مې پوری په هر انډیکس په ترو باندې زه د دې سټرکچر چې دا کوم ممبرز دي دا څه کولای شم د اکسس کولای شم. صحیح ده. اوس راځو سمپل په دې پروګرام لیکو پروګرام به داسې ولیکو زموږ سره سمپل یو سټوډنټ دی. صحیح ده. د هغې به موږ څه وکړو د هغې نیم به لکه موږ یوزر نه به لکه لیټ سپوز زما سره زه به کم والم لیټ سپوز 4 سټوډنټس دي. صحیح ده. تاسو دلته دا اره چې څومره غټه اخیستی شئ څومره ستاسو کیپیسټي او انرژي لیټ سپوز که لاک اخیستی شئ چې لاک ډیټا ور واچوئ زما پسې ځي. صحیح ده. خو زه پور ځکه کاروم چې ویډیو هم غټه نه شي تاسو پرې قصه پوه شئ. صحیح ده. نو هغه ډېر بیا تاسو ځان څومره راغلی هغه ستاسو باندې ډیپینډ کوي نو زه به تاسو ته صرف یو څو والم. صحیح ده. I stream using namespace std. صحیح ده. او دا غینه بعد هم سره انټ او مین سوري مین ویریبل خودلته اوکې مین خو شوی دی مین الریډي مین فنکشن موږ ډیکلیئر کړو نو زه داسې تا به نورم داسې برنګ تاسو پته ولګي. صحیح ده. نو ګوره سمپل زموږ سره یو سټرکچر دی امیر دا راغی سری دا سټرکچر ممبرز دی را درې اوس موږ څه کوو سمپل دا غیر لپاره دلته ما څه وکړو یو د اره چې کوم دی اره ټایپ ویریبل ما د سټرکچر لپاره ډیکلیئر کو. اوس زه څه کوم زه غواړم چې یاره زموږ سره پروګرام رن شي هغه موږ ته اول وایي چې څه وکړه چې د سوري هغه موږ ته یو میسج شو کې داسې یو میسج چې دا سره ته د انپوټ ډاټا. صحیح ده. مطلب چې کوم ډیټا ته موږ انپوټ کوو دلته موږ ته یو میسج هم شو چې دا ډیټا اوس په دې ټایم ته څه کې سوري یار ته ډیټا انپوټ کې. صحیح ده. نو دلته ورسره هم موږ په لاست کې 3 سټار ولګو چې ډیکوریشن به څه کو برابر کول ته انډ اپ لاین. اوس څه کوم سمپل زه راځم
end of line. اوکې اولنی کار زموږ دا کو چې موږ فار لوپ سٹارټو د فار لوپ په ترو باندې موږ څه کوو فرست ټایم اول دا ارے اپ آی کو چې ارے اپ 0 شي چې مطلب په 0 انډیکس په ترو باندې موږ څه وکړو دا درې وړ الیمنټس اکسس کو بیا چې کله دا انډیکس هم سره 1 شي بیا په 1 باندې بیا موږ دا فیسیلیټي چې په 1 باندې موږ بیا دا الیمنټس اکسس کولای شو مطلب فور ټایم موږ دا سټرکچر دا کوم ممبرز د سټرکچر چې کوم ممبرز دا موږ اکسس کولای شو صحیح ده سمپل زه فار لوپ سٹارټو ما فار لوپ ما ولیکو او یو آی ان initialize کوم د 0 نه صحیح ده او I به زه وکم I is less or equal to زم سره 3 4 بشي زم سره 4 ټایم به دا لوپ زم سره دا فار لوپ بس کیږي هغه به لوپینګ کوي 4 ټایم صحیح ده او بل موږ څه وکړو سمپل کو I پلس پلس او د لوپ باډي به سٹارټ کو د لوپ باډي کې به سوري یار دلته به د لوپ باډي کې به سمپل یو میسج سی اوټ کما چې پلیز انټر student name صحیح ده student name د student name ته مهرباني وکړه student name موږ ته څه کاغه انټر کا صحیح ده دا student name موږ ته انټر شي نو د student name لیټ سپوز موږ سره سلور سټوډنټان دي نو موږ ته چې کله تم دیس بوته هم وایي چې اولنی student 1 name انټر کا بیا موږ ته د student 1 مارکس او student 1 ID انټر کا صحیح ده دا غیر لپاره به سمپل موږ څه پروسیجر کوو چې موږ ته دا میسج شو چې پلیز انټر student name پلیز انټر name اف دلته بس دې ولیکو دلته بس ولیکو name اف چې مطلب موږ ته نمبر او نیم اف سټوډنټ د کوم سټوډنټ نیم نو STUDENT سټوډنټ او د کوم سټوډنټ نیم دلته موږ سمپل ولیکو سټوډنټ 1 صحیح ده دا دلته I پلس 1 کوم I پلس 1 مطلب دا شو زما چې ګوره اوس زموږ سره په دې کنډیشن کې I 0 دی دلته زموږ سره 0 پلس 1 خو 1 شو کنه نو سټوډنټ 1 براشي کله بیا چې انکریمنټیشن وشي دا I زموږ سره 1 شي نو 1 پلس 1 2 براشي بیا به سټوډنټ 2 په نیکسټ لوپینګ کې صحیح ده او دا غینه بعد به ځول چې دا زموږ سره برابر دی دلته سمپل د ایکوال ساين ورسره هم د پټ کو دا زموږ سره د دې برابر دی صحیح سمپل بل ته موږ څه وکړو دلته به موږ نیم ورته نیم سره جے اپ ګور جے موږ دا جے چې کوم ویریبل ته ډیکلیئر کړو خو ویریبل نه دی کنه زموږ سره دی نو چې اره دی نو جے اپ آی به ولته موږ فوټ کو چې مطلب اولنې کال موږ کو د جے اپ 0 په 0 انډیکس په 0 موږ د درې وړ الیمنټس ډخکو چې دلته زموږ سره آی 0 دین د جے اپ 0 شي نو په جے اپ 0 باندې زموږ سره سو شي نیم به کال شي صحیح ده هغه به سو کوم ډاټ نیم نو اوس په د جے اپ 0 په 0 باندې موږ سو کو نیم ته سو ویلیو اساین کو صحیح ده دا غینه بعد به سمپل زدا کاپی کوم کنټرول سی ان هیر کنټرول وی and again control وی صحیح ده خا دلته موږ سره بل سټوډنټ نیم وشو اوکې دا غینه بعد زم سره پلیز انټر سټوډنټ پلیز انټر مارکس صحیح ده مارکس اف سټوډنټ کړه پلیز تاسو لیکئ غنلی کې خلک داسي خخ کاری تاسو څه کلی کې ایز یو شو اوکې پلیز انټر نیم اف او زم سره پلیز انټر ID اف سټوډنټ اوکې خداغي سره زموږ سره چې کوم دی دلته وته مونږه زموږ سره نیم شو نیم بل تبدیل اساین شي دته مونږه سین کو شي سین به کوته مارکس او دی ویریبل ته صحیح ده او دی ویریبل ته مونږه اساین کو ID صحیح ده ID اوکې شو زموږ سره زموږ لوپ ختم شو دلته سمپل چې زموږ سره ولنس سټوډنټ وشي سمپل سی اوټ کو یو اند اپ لاین چې مطلب لک سپیس په کریټ کو داغه نه بعد وګل ته مونږه داسي چې یو سټوډنټ بیا بل سټوډنټ ډیټا مونږ انټر کوو چې هغه لپاره موږ داسي سٹار جو زمونږ کریټ کو چې موږ ته پته لګي چې یاره د یو سټوډنټ هغه ډیټا وشو صحیح ده اوس راځو یو بل فار لوپ دا زموږ سره ډیټا موږ ته CN کله صحیح ده اره چې کوم د سټرکچر چې کوم د سټرکچر لپاره موږ کوم اره واغستو نو ولنې بس کارو اولنې کار دا زمونږه چې ګوره دا زموږ سره اولنې زموږ سره 4 الیمنټس یو اره دی کنه نو ولنې موږ سو کو په 0 انډیکس سو زموږ سره آی چې کله 0 دی آی زموږ سره په دې کیس کې ټول 0 دی نو هغه ته موږ سو کړو په آی باندې کله 0 نو په دغه انډیکس باندې موږ د سټرکچر الیمنټس کال کړل چې ا اپ جے اپ 0 باندې موږ نیم تم سا اساین کړل مارکس ته او آی ډی ته 3 وان موږ سو کړو ویلیو مو ته اساین کړل صحیح ده به چې کله دا باډي زموږ سره رن شو دا غنه بعد انکریمنټیشن شي دا 1 شي نو چې کله 1 شو نو بیا جے اپ 1 نو جے اپ 1 مطلب په 1 انډیکس په تر باندې به دغه چې کوم اره دغه په 1 انډیکس باندې بیا موږ 3 ټایمز دغه چې کوم ډیټا دا موږ کال کو صحیح ده دا کوم ممبرز د سټرکچر دا به کال کو انټرنل لیست چې کله زموږ سره 3 شي نو بیا به موږ سو کو دا به 3 شي بیا زموږ سره کال کیږي ګوره چې په ولنی کې زموږ سره دا کله 0 دا زموږ سره 1 راځي چې کله بیا دلته د انکریمنټیشن شي دا 1 شي بیا 1 + 1 2 نو موږ سټوډنټ 1 هغه چې کله ګوره په 0 انډیکس باندې کال کول ته زموږ سره 1 راځي چې سټوډنټ 1 هغه تاسو انټر کوي بیا چې کله دا 1 شو بیا زموږ سره 2 راشي صحیح ده اوس راځو بل فار لوپ سمپل هغه څه کورن کو او دینه مخکې ته سمپل یو دغه به هم سی اوټ کم چې आउटपुट आप या सारे से बोली कुछ बस सॉरी यार
څه څنګه بس آوټپوټ ولیکم که څه ولیکم یار بس سمپل آوټپوټ ولیکو زه آوټپوټ یا ولیکو ریزلټ فاینل ریزلټ صحیح ده فاینل ریزلټ به ولیکو دا سمپل هسې یو میسیج ده صحیح تاسو ته پته فاینل ریزلټ صحیح ده دا زموږ سره فاینل ریزلټ دی دې لپاره به هم یو 3 سټار داسې ورکړو دا زموږ سره فاینل ریزلټ شو هلته به دې نه مخکې هلته یو اینډ سی آوټ کو اینډ اف لاین چې لږ سپیس پکې کریټ شي چې بیخي د دې سره د دې سټار سره دا ټوچن نه صحیح ده د هغې لپاره به موږ سمپل د اینډ اف لاین د سپیس لپاره لږ کریټ کو صحیح ده د هغې نه بعد به سمپل دا یو دلته ښکته هم زه واچوم چې دا پکې موږ ته صحیح پته ولګي صحیح ده داسې اوکې برابر شو که نه ښه د هغې نه بعد سمپل یو پار لوپ او دا پار لوپ به سمپل هم دغه کنډیشن به کاپي کړو دلته دا زموږ سره که زموږ 4 ټایمز اوس موږ بیرته ریزلټ او ډیټا مو 4 ټایم ور واچل خو 4 ټایم بیرته آوټ کول هم غواړي که نه صحیح ده سی آوټ کول ډسپلی کول هم غواړي د هغې لپاره هم سمپل زموږ سره دا 4 ټایمز دا لوپ کال کېږي او د هغې کې دننه کوم سټیټمنټ کوم باډي هغه به موږ سره ایکزیکیوټ کېږي نو سمپل به موږ څه وایو چې name of student what I'm doing name of student د کوم سټوډنټ نو سمپل زموږ سره I+1 صحیح ده مطلب لکه د سټوډنټ 1 نیم زموږ سره او د هغې نه هغه زموږ سره شری دا زموږ سره برابر دی د څه شي برابر دی زموږ سره برابر دی د جے آف آی زموږ سره 0 په 0 انډیکس په تھرو باندې چې کوم کالینګ موږ 3 ټایمز کړی هغه موږ ته څه کړي پرنټ کړي صحیح ده ډاټ نیم ښه او دلته به زه سمپل داسې کار وکړم چې دلته به هم لږ سپیس کریټ کړو لږ ښه غوندې فارمیټ کې بیا ښکاري کریټ که که نه بچیا سمپل به داسې کوم دا به زه کنټرول سی کوم او داسې به په دې پاسه کنټرول وي کوم صحیح ده داسې چې سپیس په دې باندې کنټرول وي ښه اوس زموږ سره چې کوم دی موږ سټوډنټ نیم دا به سمپل زه کاپي کوم کنټرول سی اینډ هیر control V and here control V okay student name of student marks اوس دلته موږ مارکس ولیکو mark of student let's suppose موږ سره 0 index نو 1 دلته به سمپل موږ سره مارکس واچو صحیح ده مارکس دا به موږ څه کوو دا به زموږ سره تل نمبر آی ډي ده دا به سمپل آی ډي شي صحیح ده دلته ولیکو چې آی ډي اف سټوډنټ 1 اوکې دا زموږ سره آی ډي شي د دې نه بعد چې کله زموږ سره ډیټا زموږ سره دا 19 سټوډنټ هغه وشي دلته بیا سمپل زه څه وکړم چې یو دا اینډ اپ لکه مطلب لک سپیس دې زموږ سره کریټ شي صحیح ده لک سپیس به کریټ شي د هغې نه بعد بیا سمپل بیا دې سپیس کریټ شو دې سپیس په مینس کې به دلته موږ داسې کار وکړو چې سی آوټ به کړو سی آوټ نه خو بس دا سمپل به دا کاپي کړم زه اوس به ګوره تاسو پروګرام په آوټپوټ باندې ډېر ښایسته پوه شئ صحیح چې کله زه دا پروګرام دا زموږ څه کړو دا موږ شو کړو تاسو به ډېر ښه پوه شئ نو لیټس چیک مړه بس دقه نیم باندې سیو که زه ښه زموږ سره دلته چېرته ایرر راغی څه وایي چې CN JFI مارکس صحیح ده ډاټ پکې مونږ نه دی ورکړی نو زموږ سره چې کوم ډاټ آپریټر هغه پکې مونږ پوټ کړی صحیح ده دلته پکې تاسو سیمیکالن پرېښی دی نو ایکسټریملی ساري فار دیټ نو زموږ پروګرام رن شو صحیح ده نو راځو ګوره اولنی مونږ ته څه رزلټ زموږ راغی وایي پلیز انټر نیم اف سټوډنټ 1 د سټوډنټ 1 نیم چې کوم دی هغه انټر کړم لیټ سپوز زما سره دی ایم لکه لیټ سپوز زما سره د سټوډنټ 1 نیم دی محمد امیر صحیح ده د سټوډنټ 1 وایي صرف وایي پلیز انټر مارکس اف سټوډنټ 1 سټوډنټ 1 مارکس لیټ سپوز زما سره 900 دي او د هغې چې کوم آی ډي ده لیټ سپوز دا زما سره د هغې آی ډي ده صحیح ده اوس ګوره مونږ ته څه وشو وایي پلیز انټر او یار دلته پکې مونږ مسله کل ده اوکې دلته پکې مونږ اینډ اف لاین نه دی ورکړلی دیټس وای دغه پکې زموږ سره مسله راغله صحیح ده اینډ اف لاین او دا سمپل دا اینډ اف لاین به زه ښکته پرې بل کې هم آی تھنک څوک ما فوټ کلی نه نو فوټ به کړو خو دا خو دلته ما هم نه خو دا دلته انفوټ والا دا دی صحیح ده اوس مونږ رن کړو ساري فار دیټ اوکې دا زموږ سره پروګرام کې داسې راځي اوکې اولنی زموږ سره پلیز انټر سټوډنټ نیم لیټ سپوز زما سره سټوډنټ نیم دی امیر صحیح ده محمد امیر د هغې مارکس 900 دي دا د هغې آی ډي شو صحیح ده دا زموږ سره د هغې آی ډي شو بیا وایي اینه ګوره زموږ سره دا ډاټ ډاټ پکې دا سټارس پکې مونږ اچوي نو څومره ښه ښکاري صحیح ده نو اوس ګوره څه وایي نه مونږ تاسو پته ولګي چې سټوډنټ 2 زموږ سره اوس لکه مطلب سټوډنټ 1 ډیټا کمپلیټ شو اوس وایي پلیز انټر سټوډنټ 2 پلیز انټر نیم اف سټوډنټ 2 لیټ سپوز زما سره شو اظهر صحیح ده اظهر دغه نیم شو او دا چې کوم دی دا هغه مارک شو او دا چې کوم دی دا هغه آی ډي شو صحیح ده بل زموږ سره سټوډنټ 3 څه نیم دی سټوډنټ 3 نیم ورته زه هم انټر کړم لیټ سپوز زما سره شو قاسم خان صحیح ده قاسم خان اوکې د ده مارک زموږ سره دا شو او لیټ سپوز دا آی ډي شو صحیح ده
دا د آی ډي شو. بیا وایي سټوډنټ 4 نو سټوډنټ 4 مار لیټ سپوز سټوډنټ 4 زموږ سره دی حمزه صحیح ده، حمزه دی د زموږ سره دا مارکس سوري دا د مارک شو او دا د آی ډي شو صحیح ده، دا د آی ډي شو. او انټر مې څنګه دباو کو نو موږ ته ریزلټ رانغی. ولې رانغی؟ نو لیټس چیک ویر از د ایرر. اوکې زموږ سره زموږ بالکل وشو. بیا زموږ سره اینډ اف لاین راغی، د هغې نه بعد بیا زموږ سره اینډ اف لاین راغی او دا زموږ سره بالکل برابر دی. دا زموږ سره هم فاینل ریزلټ موږ ته شو نه شو. لیټس ریموو دس لاین. پروګرام زموږ بالکل برابر دی صحیح، زما کارډینګ خو کمپلیټلی برابر دی. دا بس موږ بیا دا نمونه انټر کوو او رزیس کار کوم صحیح ده. دا نمونه ته زه سمپل 2 کوم صحیح ده، 0 1 لکه مطلب 0 به یو ټایم شي، بیا زموږ سره دا 1 شي او دا به زه هم 1 کا مطلب 2 ډیټا به کې سره موږ ورواچو. دا دومره لوپینګ به څوک وس کوي صحیح ده بار بار. خا زموږ سره سمپل زموږ سره اولنی شو. ګوره تاسو بالکل تاسو په دې باندې مه دغه کېږئ صحیح ده چې یاره مطلب دا خو بس ایرر راغی اوس دنیا ورانه شوه. هېڅ دنیا نه ورانېږي صحیح ده. دا زموږ سره د دې قصو دا یي چې مطلب ته به دغه کې خا اوس بالکل زموږ سره زموږ ریزلټ بالکل برابر راغی. وایي چې نیم اف سټوډنټ 1 زموږ سره محمد امیر دی او مارکس یار پلیز آی ایم سټک اپ دیټ پلیز دلته اینډ اف لاین فوټ کوي. اینډ اف لاین او دا اینډ اف لاین چې کوم دی د اینډ اف لاین په وجه باندې زموږ ریزلټ موږ ته لږ مسله وکړه. سمپل به زه دا بیا دلته کاپي کړم. آی ایم کمپلیټلی لایک ونډرډ چې څنګه زموږ مخکینی چې کوم پروګرام موږ لیکلی هغه زموږ سره صحیح رانغی. یار وایي لیټ سپوز دا به زه 2 کوم صحیح ده. 2 نه بیرته یې بس تاسو دنیا دغه دی صحیح ده. وعده دی چې اوس قصه کېږي. ساري یار ایکسټریم ساري ګپ پپ کې کله ناکله لګو صحیح ده. بیا هماغه 3 مې کو یو پرېږده پوسټ فرونټان ډیټا وراچو چې څه کوي صحیح ده. نو راځو اولنی ورته پلیز انټر نیم اف سټوډنټ 1 صحیح ده. سټوډنټ 1 لیټ سپوز ما سره شو ایم ډاټ امیر صحیح ده. دا د هغه نیم شو او دا لیټ سپوز د هغه مارک شو، دا لیټ سپوز د هغه آی ډي شو صحیح ده. بیا زموږ سره بل څه شو اظهر، بس لیټ سپوز داسې اظهر شو او دا د مارک شو او دا د آی ډي شو صحیح ده. داسې بیا زما سپوز لیټ سپوز حمزه شو، حمزه او دا د مارک شو او دا د آی ډي شو صحیح ده. او بل زموږ سره شو د سټوډنټ 3 شو او بس لاست پک زموږ سره سټوډنټ 4 دی. سټوډنټ 4 زما سره لیټ سپوز جاسم شو، دا جاسم او دا د مارک شو، دا د آی ډي شو صحیح ده. ښه نو ګوره زموږ سره زموږ ریزلټ موږ ته شو چې څنګه ګوره نیم اف سټوډنټ 4 از جاسم. اوکې ښه زموږ سره زموږ فاینل ریزلټ دا دی راغی. فاینل ریزلټ موږ ته وایي فاینل ریزلټ زموږ سره چې وایي نیم اف سټوډنټ 1 محمد امیر دی، د هغه مارکس 900 دی، دا د هغه آی ډي دی او دا د دویم آی ډي او دا دریم آی ډي او څلورم د پنځم د ټولو آی ډیانې موږ ته څه کړي هغه موږ ته شو کړي چې دا ستاسو سټوډنټس آی ډیانې دي صحیح ده. زموږ سره دا ریزلټ لاندې داسې راغی مې بي چې په پریویس کې هم موږ تاسو شو شوي وي خو زما که څه زما ورته خیال نه و. مې بي چې په اونلي پروګرام کې موږ ته ریزلټ شو شوی خو ما نه دی کتلی. تاسو په ویډیو کې اوس وګورئ چې یاره بېرته لږ پریویس سکیپ کړئ چې دا ریزلټ موږ ته شو شوی وګورئ. ما چې وکتل مې زموږ سمپل دغه ټوله ډیټا ده خو نه د موږ سره څلور سټوډنټانو ریزلټ موږ ته دا شو چې د هغې فاینل ریزلټ زموږ سره سټوډنټ 1 چې دی هغه زموږ سره محمد امیر دی، سټوډنټ 2 زموږ سره اظهر دی، سټوډنټ 3 زموږ سره حمزه دی، سټوډنټ 4 زموږ سره جاسم دی. د سټوډنټ 1 مارک آی ډي زموږ سره او مارکس دغه دي، دا ټول دي صحیح ده. نو امید لرم چې نننی لیکچر ستاسو ډېر زیات خوښ شوی. زه بالکل په دې کې هېڅ ایډیټینګ نه کوم، څه که ایرر راغځي څه هم راځي هغه تاسو ته په هر ویډیو کې ښیم. دا زما دغه نه دی چې یاره ستاسو نه اسیس پټ کړم ځکه چې دا خو څه پیدا یې ونه کړله څه خوند یې ونه کړو چې تاسو مطلب لکه دا خو د پروګرام کې مین شی دا دی چې یاره ته ايرر راشي بیا ته پاکې ډیبګینګ کولی شي، هغه ايرر فایند کولی شي، هغه ايرر بیا ته څه کولی شي هغه بالکل ته برابرولی شي. دا زموږ نننی کلاس ټایم راکولی جهان مننه. په نننی کلاس کې موږ د سټرکچر ویریبل سټرکچر دپاره یو ارې ډیکلیئر کړو صحیح ده. ویریبل لکه ویریبل خو سمپل موږ هغه ارې کړو صحیح ده. نو دا زموږ نننی کلاس د ټایم راکولی جهان مننه.